د محمد ایجنسۍ په خوایزو بهي ډاک کې پرون د نښې ویشتو کلیزه مقابله سرته ورسېده. د نښې ویشتلو دغه مقابله کې د محمد ایجنسۍ عمومي ولس او د پیښور او مردان ځینې میلمنو هم برخه واخیسته او دا نښه به دغه ویشتونکو د کلاشنکوف په ډزونو ویشتله. دغه مقابله د محمد ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې او د فاټا سکرټریټ د سپورټس اینډ کلچر محکمې لخوا جوړه شوې وه چې د لوبې مقصد په یاده سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې آباده ده دا و چې ګینې په سیمه کې د داسې مقابلو لپاره د بهر نه هم ولس راشي او نړۍ ته ښکاره کړي چې اوس امن راغلی. اوس موږ غوښتنه کوو د حکومت نه چې دلته کم سړکونه دي دا مکمل کړي، ټوبویلونه دي، د اوبو ډېر مشکلات دی په دې دوو تحصیلونو کې خاص کر ډېر د خویزي بیزي کې دا مسله حل کړي. د سکولونو دي هغه دا ده چې په بیزي تحصیل کې کډې نشته، خلک سکولونه هسپتالونه هېڅ دولتي ترقي ودانۍ نشته. او په نښه ویشتونکو کې بریالي شویو ته انعامونه ورکړی شو او په دې موقع د خاصدار او لیویس فورس نه علاوه د ملیشي ځواکونو او پاک پوځ ځوانان هم د سکیورټي لپاره ولاړ وو. دغه مقابله د بهاي ډاک په لوی ډاک یا خوړ کې سرته ورسېده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.